کابل کې یو شمیر خبريالانو ته د مسلکي خبريالۍ د اصولو د ارزښت په اړه پوهاوی ورکړل شو. د خبريالانو د یو ملاتړ بنسټ له لوري د یو شمیر ټولنیزو ارزښتونو او ځینو نورو مسلکي موضوعاتو په اړه د یوې ورځې لپاره د بیلابیلو رسنیو 15 تنو خبريالانو ته د لنډمهاله مسلکي زده کړې ورکړل شوې. برگزاری کارگاه‌های اینچنینی برای ظرفیت کارمندان رسانه‌ای از کامرمن گرفته تا گزارشگر و تا گوینده و تا همه کسایی که در رسانه به نحو درگیر هستند گام نیکی است برای اینکه اینا با مهارت‌های بروز ارتباطی و همچنان با اخلاقیات خیلی مهم و کاربردی حوزه ژورنالیستی مقابل میشن و این خودش میتونه بر کیفیت محتوای موجود در رسانه‌های افغانستان تاثیر مهم و بسزایی همچنان داشته باشه. خبرنگار میتونه وقتی که در ساحه رویداد میره در کنفرانس خبری میخواد بره میتونه راحت از اون برداشت هایی که استاد برشون داده راحت استفاده بکنن. یک خبرنگار باید اخلاق خبرنگاری داشته باشه که از هر زاویهش بتونه با طرف خود که صحبت میکنه از چه نوع اخلاق برخورداری کنه و این اخلاق برمیگیره به بسیار و کارهای حرفه‌ای خبرنگار که خبرنگار را بهش نشان میده چقدر حرفه‌ای شده و چقدر توانمندی خبرنگارا را برای جانب مقابل نشان میده. د خبريالانو د ملي کور په نوم دغه بنسټ مسؤلینو وویل د خبريالانو د مسلکي پوهې د کچې د لوړولو لپاره به دا ډول نور پروګرامونه هم پلي کړي. ان شاء الله برنامه ادامه داره و ادامه میتیم و برای ارتقای ظرفیت خبرنگارا نشانخانه ملی خبرنگاران افغانستان هم در سطح آگاهی‌دهی کار میکنه، هم در سطح مشوره‌دهی، هم در کاریابی و دادخواهی و حمایت‌های حقوقی و برنامه‌های ارتقای ظرفیت. د یادونه وړ ده چې په وروستیو کلونو کې ډیری ځوانان په ټولنیزو شبکو کې د خبريالانو په نوم فعالیت پیل کړی. د خبريالانو ملاتړي بنسټونه وایي چې د ډول کسان د ټولنیزو ارزښتونو او د خلکو شخصي حریم ته درناوی ولري او د ټولنې د وګړو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره د علمي او مثبت خبرونه وړاندې کړي.